مازیګر 3 رکعاته تیر شوي فقط یو رکعت د امام سره را لاندې کړی وي نو دا مابقیه 3 رکعاته د امام د سلام د ګرځولو نه پس به دا په څه طریقه سره راګرځوي د دې 2 طریقې دي زموږ د فقه اسلامي حنفي کتابونو لیکلي دي غوره طریقه باندې به اکتفا او بس نه غوره طریقه دا ده چې امام سلام وګرځولو دا به جګ شي سبحانك اللهم اعوذ بالله بسم الله سورة فاتحه او سورة به ووایي یعنې دا رکعت به ډک وکړي بیا به کیني التحیات به شروع کړي عبده ورسوله ته به یې ورسوي ځکه د 2 رکعته اوس برابر شو عبده ورسوله نه پس چې دا کله بیا اوچت شي نو بسم الله به ووایي سورة فاتحه به ووایي او دا رکعت به هم ډک وکړي اخري کې یو رکعت به تش وکړي نو د امام سره چې د کوم رکعت را لاندې کړی وو امتش اخیر کې یو تش راغی منځ کې 2 ډک رالل او غوره طریقه پکې همدغه ده چې امام سره خو دې رکعت را لاندې کړی و که نه دا ورپسې رکعت به ډک وکړي نو کی بني ناسته دغه ځای کې غوره ده اگر چې دې یو بله طریقه هم شته خو دا طریقه غوره ده که بله طریقه بیان کړو داسې نه چې دا غوره طریقه د ملګرو نه بیا ګډه وډه شي السلام علیکم ورحمت الله